بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نوی درس په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې د انسرټ تقریبا د پیل درس دی. لومبی ګروپ پیجز دی، په دې کې اړوندې اپشن یې کور پیج، بلانک پیج، پیج بریک. کور پیج یعنې د پوښ لپاره که چیرې زه یو چپټر ولرم او د پوښ لپاره یوه پاڼه وټاکم نو کور پیج سلیکټ کوم چې په مختلف ډولونه یې دلته شتون لري. مثلا باونډډ وي، افیکټ وي، انټګرال، ګریډ. مثلا انټګرال چې کوم دی دا سلیکټ کوم، یعنې په دې بڼه دې وي. اوکې، په دې کې ابستراکټ څوک وي، همدې ډول ویب سایټ یې په څه ډول وي، کورس ټایټل یا ډاکومنټ ټایټل. ډاکومنټ ټایټل مثلا زه ورکوم کمپیوټر. اوکې، سب ټایټل یې هم افغان سافټویر. اوکې، کولی شئ دا وکاروئ. د کور پیج دنده دا ده چې د هر چپټر لپاره د پیل پاڼه شتون لري چې هغه نسبت د نورو پاڼو لږ څه ډبله وي او لږ څه ډیزاین لري. په دې اساس کولی شو چې هغه وکاروو. دې وروسته چې کوم دی په دې کې مختلف ډولونه شتون لري کوم چې بلټن د مایکروسافټ ورډ پروګرام سره دي. کولی شو چې هغه پکې سلیکټ کړو. اوکې، دلته ویو ماسټر، سلایز، مختلف ډولونه شتون لري. سلایز لایټ یعنې روښني او ډارک، تیاره په څه ډول وي، کولی شي چې هغه هم وکاروو. کمپیوټر او سب ټایټل او ټایټل دواړه پکې ذکر شوي. مثلا یو چپټر جوړوم د کمپیوټر ارمان. کمپیوټر is divided into two types. Okay, parts. Okay, hardware, software. Okay, اوس اړ باندې عنوان لیکم. مثلا د تفصیلات شو، کله چې یو چپټر مکمل شو لومبۍ پاڼه یې په څه ډول وي. مثلا که زه دې ته د ډیزاین له لارې بارډر هم ورکړم چې دا موضوعات ما هم په تېر درس کې ولوستل چې څه ډول یو بارډر دې ته اپلای کړو. اوس راځم کنټرول پلس پی یعنې پرنټ پریویو ته. په دې کې لومبي پیج ته راځم. وړومبی کور پیج دی په دې ډول، او دې نه وروسته هماغه کوم انفارمیشن چې د کمپیوټر ورباندې دي هغه پیل چې دا د یو چپټر نمونه دی. اوس دا ټول پاکوم. اوکې، درته راځم انسرټ ته. دې نه وروسته کولی شم چې more cover page from office.com. office.com ویب سایټ څخه کولی شم چې د انټرنیټ په ذریعه ډول ډول کور پیجونه ډاونلوډ کړم. دې نه چې کوم دی remove current cover page، که چیرې زه دا سلیکټ کړم او غواړم چې بیرته یې له منځه ویسم نو په دې صورت کې راځم او ورته وایم چې remove current cover page، کولی شم چې بیرته یې له منځه ویسم. دې نه چې کوم دی بلانک پیج، د دې دنده څه ده، که چیرې زه دلته په موضوع د افغانستان په اړه ولیکم. اوکې، په دې کې وروستی موضوع مثلا د پاکستان اړوندې لیکم. اوکې، اوس غواړم چې د پاکستان نه وړاندې باید د کابل اړوندې یوازې یوه پاڼه ولیکل شي. نو په دې صورت کې لومبی چې کوم د افغانستان دی او وروسته پاکستان دی. غواړم چې د افغانستان نه وروسته د افغانستان د
پلازمینې او وروسته د پاکستان موضوع شروع شي. نو په دې صورت کې یوې خالي یعنې خالي پاڼې ته ضرورت لرم. وایم چې د افغانستان پای کې د کابل پاڼه پیل شي او وروسته د پاکستان پیل. نو په دې صورت کې راځم دلته باید کرسر شتون ولري د افغانستان په آخري پاڼې کې. وروسته ورته وایم بلانک پیج یو خالي پیج راکړه. یعنې اوس چې کوم دی یو پیج یې خالي راوړو. پاس د افغانستان موضوع پای ته رسېدلې او وروسته دلته کولی شم چې د کابل لپاره موضوع ولیکم. اوکې هغه باید پاک کړم. بلانک پیج ورته وایم. په دې کې غواړم د کابل اړوندې موضوع ولیکم. اوکې مثلا دا 33 ځله. اوکې کله چې کابل پای ته رسېږي په مستقیم ډول په ادامې پاکستان موضوع پیلېږي چې دا د بلانک پیج دنده ده. کولی شي دوو پیجو ترمنځ کله چې یوې خالي پاڼې ته ضرورت شي کولی شو چې دې په واسطه یوه خالي پاڼه جوړه کړو. دې نه وروسته پیج بریک ده. غواړم په دې کې یوه موضوع سره ماته کړم. په څه ډول دغه پاڼه چې کوم دی ماته کړم. که چې زه دا ټول پاک کړم وروسته مثلا نوی ډاکومنټ اخلم. دلته لیکم چې افغانستان history. اوکې او وروسته لیکم Afghanistan education او د دې اړوندې موضوع عنوان ولیکل شو. اوس غواړم چې تفصیلي ولیکم په دې ډول. اوس راځم د افغانستان هیسټري سره د افغانستان ایجوکیشن ټایټلونه باید پراخ وي. اوس غواړم چې دا سره جدا شي. افغانستان هیسټري په یوې پاڼې کې راشي، افغانستان ایجوکیشن په دوهمې پاڼې کې راشي. اوس دا ټول دواړه په یوې پاڼې کې شتون لري. اوکې په دې بڼه دا په یوې پاڼې کې شتون لري. غواړم چې پاڼې یې سره جدا شي. نو په دې صورت کې راځم د افغانستان هیسټري آخري پاراګراف ته او دلته کلیک کوم. دې نه وروسته انټر پریس کوم. کله چې خالي لاین ته راغلم نو په دې صورت کې راځم انسرټ ټاب ته او دلته ورته وایم پیج بریک یعنې دا پاڼه چې کوم دی دې څخه وروسته دې ماته شي. پیج بریک ورته وایم. افغانستان هیسټري په یوه پاڼه کې، افغانستان ایجوکیشن په دوهمه پاڼه کې. دا و پیج بریک. دې وروسته ټیبل. وګورئ دا ډېر اساسي موضوعات تر بحث لاندې نیسي. ټیبل چې کوم دی که چېرې راشم د افغانستان ایجوکیشن کوم موضوعات دي دا له منځه یوسي. افغانستان هیسټري د دې لپاره غواړم چې د افغانستان تاریخ چې کوم دی په درو برخو وویشم. دې لپاره یو ټیبل ته ضرورت لرم چې هغې کې درې برخې په منظم ډول ولیکم. په څه ډول؟ هم بیا ورته راځم ټیبل مطلب جدول، یو جدول وي پکې. ټیبل ته راځم. په دې کې کولی شو چې بیلټین کوم ټیبلونه چې دي البته په دې پریویو سره جوړ کړم کوم چې د اړتیا په اساس. که چیرې داسې جوړوم نو دې ته کالم وایي. اوکې دوه کالم لري. په دې ډول درې کالم لري. او که چیرې په اوږدوالي جوړوم یعنې هورزنټل وي دې ته بیا رو وایي. دې ته ورټیکل ته کالم وایي. اوکې او هورزنټل ته رو وایي. زه غواړم چې په دې کې درې کالمه او دوه رو شتون ولري. اوکې په دې بڼه اوس درې کالمه شتون لري. لومړی کالم، دوهم کالم، دریم کالم. یعنې درې سطره پکې شتون لري. وبخښئ درې ستنې پکې شتون لري او دوه سطره پکې دوه سطره دي او درې ستنې. په څه ډول؟ کالم د ستنې مثال او سطر هم د رو مثال. لومړی ستنه، دوهمه ستنه، دریمه ستنه او لومړی سطر او دوهم سطر په دې ډول. اوس راځم په دې کې یو ته مثلا د موضوعات بیا وروسته لولو چې په دې کې څنګه یو ځای د ټیبل له منځه ویسو یعنې پاک کړو.
اوکې غواړم دا کالم یو شي نو مثلا زه اوس دا کالم چې کوم دی غټوم په دې ډول او په دې اړ باندې موضوعات دلته لیکم د افغانستان تاریخ اوکې دلته لیکم چې دا چې کوم دی مثلا 20 dB لرغونې دوره اوکې او دا دې هم 20 وي منځنۍ دوره اوکې ښې نښه البته ځې نشته دی زموږ هدف د انشاء څخه نه دی بلکې یوازې غواړم چې تاسو ته د جدول دنده معلومه شي منځنۍ دوره بر صورت راځم دلته ورته وایم چې دا دې هم 20 وي او معاصره دوره اوکې اوس په دې لپاره یو جدول یوشو جدول دنده دا ده چې په دې کې کولی نومونه او مختلف ډوله محاسبې وځایو اوس راځم غواړم دا بیرته له منځه بیسم لیفټ ته راځم ډیلیټ ټیبل دا بیا وروسته لولو دې نه چې کوم دی انزرټ کې ټیبل کې چې راشم په دې کې په خپله خوښه کولی شم چې د کالم او رو په اساس یو جدول جوړ کړم او که چیرې ورته وایم انزرټ ټیبل په دې کې ماته وایي چې اوس ووایم انزرټ ټیبل کې نمبر اف کالم د کالمونو شمیر یعنې د ستنو شمیر څو دانې وي څو ستنې ولري زه غواړم چې 3 ستنې دې وي او څو کالمه دې رو دې وي څو سطره دې وي زه غواړم چې 6 رو وي اوکې مثلا دلته لیکم name position salary اوكي مثلا احمد غني خان جان گل خان اوكي دا چې کوم دی افسر دی دا چې کوم دی منیجر دی او دا هم افسر دی دا منیجر دی او دا چې کوم دی ډاکټر دی د دې سلري دومره دی د دې سلري دومره دی اوس دا جدول په منظم ډول کوم نومونه پوزیشن سلري چې دي په منظم ډول یې ماته ځای کړه اوس غواړم چې دا له منځه ویسم بیا ځلې بل جدول جوړ کړم په څه ډول البته زموږ طرحه د جدول د ټولو موضوعاتو پوره تشریح ده هدف مو دا دی چې ټول موضوعات تاسو ته په اسانه ډول څرګند شي دې وروسته ورته وایم auto fit behavior که چیرې ورته وایم fixed column width غواړم چې auto وي په څه ډول 15 ستنې دې وي او 2 دې روګانې غواړم ستنې کمې شي 3 ستنې دې وي 15 روګانې یا 6 روګانې دي یعنې کوم کې چې احمد محمود راځي هغه د رو په شکل او کوم چې کالم دی موږ ته چې عنوان راپېژني لکه نیم پوزیشن سلري هغه لپاره 3 دانې او کوم چې نومونه راځي هغه 2 دانې په ساده ژبه باید پوه شي دې چې کوم دی auto fit behavior یعنې fixed column width اتومات سلیکټ کوم اوکې ورته اوس دا په اتومات ډول څومره چې لیکم په هماغه اندازه دغه کالم شتون لري که چیرې راشم دلته ورته وایم انزرټ کې ورته وایم auto fit content د خپل تفصیلاتو په اساس غواړم چې هغه سیټ شي
اوکې په دې به ځکه چې دلته به لیکم چې نیم په همدومره ځای کې یو کالم ځای شو دوهم ته راځم دلته لیکم پوزیشن او دلته لیکم سلري اوکې اوس که چیرې دلته لومړي ته راشم احمد دوهم کې ولیکم چې دا منیجر دی او سلري هم مثلا دلته لیکم یو اوږد نوم خان غني خان او دی چې کوم دی آفیسر دی سلري مثلا دومره بل چې کوم دی علي دی منیجر دی سلري دومره دی د خپل تفصیلاتو په اساس کولی شو چې کوم څومره چې لیکل وي په هماغومره کالم زیاتېږي دا د دې دنده وه دې نه چې کوم دی انزرټ ته راځم او وروسته ورته وایم انزرټ ټیبل یعنې ټیبل جوړ کړه auto fit window د وینډو په اساس فټ کړه اوکې وینډو له دې ځای څخه پیل شوي که چېرې راشم ویفت او په دې کې رولر سلیکټ کړم له دې ځای څخه وینډو پیل شوي تر دې ځای یعنې د وینډو په اساس یې فټ کړو که چېرې دا زه دې خواته راوړم اوکې په دې کې خپله د وینډو په اساس هماغه ټیبل لیکل هم د دې ځای څخه پیلېږي کنټرول پلس زیډ دې وروسته راځم لومړی باید دا چک کړم راځم انزرټ ته او وروسته ورته وایم چې remember dimension for new table غواړم په دې کې لومړی دا چک کوم غواړم چې 5 نه بلکې 3 کالم دي وي او 20 روګانې دي یعنې 20 کسان باید پکې انټري کړم او د دې وینډو په اساس وي یا د محتویاتو په اساس دي غواړم چې دا د ټولو ټیبل لپاره سیټ شي remember division for new table لپاره هم باید 3 دانې کالمز او 20 دانې رو او دوهم آپشن باید چک دا ښه یاد کړئ ځان سره وساتئ که چېرې زه راشم بل ټیبل جوړ کړم مثلا دلته راشم اوس بیا ځلې انزرټ ټیبل ورته وایم 3 روګانې 3 کالمونه 20 روګانې دا فټ شو او که چېرې غواړم چې دغه مثلا یو کالم کړم بیا ځلې فټ کړم اوکې اوس چې بیا ځلې هر کله زه یو ټیبل جوړوم هماغه ریکارډ به پکې سلیکټ شوی اوکې یو دانه کالم په هر صورت دا ټول باید پاک کړم یو کالم او 20 روګانې په دې ډول یو کالم او 20 روګانې د دې دنده دا دی کوم ریکارډونه چې دلته زه سلیکټ کوم هغه راته ثبتوي دې نو چې کوم دی ډرا ټیبل دې په واسطه کولی شي یو ټیبل رسم کړو په دې ډول مثلا په دې کې دا کالم دی هم دوهم کالم لومړی رو دوهمه رو درېیمه رو همدې ډول کولی شو چې هر یو ته د خپله خوښې په اساس رو دا یعنې ډرا یعنې رسم کړو سکیپ د کمپیوټر کیبورډ څخه پریس کوم خپله پنسل بیرته پاینټر ته تبدیلېږي اوکې دې اوس چې کوم دی انزرټ کې کنورټ ټکسټ ټو ټیبل د دې دنده څه دی که چېرې زه دلته به لیکم لومبی ښه متوجه اوسېږئ زه دا پاکوم ټیبل باید ډیلیټ کړم دلته مثلا لیکم نیم دوه ځلې مې چپ پریس کو او وروسته لیکم احمد بیا ځلې لیکم فادر نیم مثلا فادر نیم غنی یا هم خان مثلا نیشنالیتی اوکې افغان اوس غواړم ټول محتویات سلیکټ کړم دې ته یو ټیبل جوړ کړم نو په دې صورت کې راځم دا باید سلیکټ شي انزرټ ته راځم دا غواړم چې په ټیبل تبدیل شي
convert mean تبدیل کړه text to table دا text table ته تبدیل کړه اوکې په دې کې چې کوم دی موږ هلته څه پریس کړی و چې فاصله یا بټن یې ترمنځ راو ټپ بټن مو د کیبورډ له لارې پریس کړی و چې ترمنځ یې بټن راغو نو په دې کې باید ټپ سلیکټ کړو وروسته ورته چې اوکې په دې ډول دغه ټکسټ چې کوم دی کنورټ شو ټیبل ته البته تنظیم والی موږ ته اړتیا لري چې هغه باید منظم کړو کنټرول پلس زیډ که چیرې زه دلته بیا هم کنټرول پلس وای ولیکم اوس غواړم چې کنټاکټ نو ټپ بټن پریس کوم دوه ځلې هماغه ځای ته ځي اوس دلته یې نمبر لیکو مثلا د ادارې کې شمېره ټول باید سلیکټ کړم غواړم چې په ټیبل تبدیل کړم نو په دې صورت کې راځم انسرټ ته کنورټ ټکسټ ټو ټیبل دا فعالیږي د ټکسټ چې کوم دی ټیبل ته کنورټ کوي یعنې تبدیلوي د دې دنده دا ده دې نه وروسته اکسل سپرډ شیټ دی راځم دا باید پاک کړم که چېرې راشم دا سلیکټ کړم نو مستقیم ډول د اکسل پروګرام ورکشیټ ته ځو مخکې کولی شم چې یو جدول جوړ کړم او هغه په دې کې پلی کړم په څه ډول بیا راځم مثلا په دې کې لومبي شیټ کې دلته مثلا د کابل اړوندې موضوع لیکم کنټرول پلس انټر اوکې که چېرې زه راشم هماغه موضوع دلته کنورټ شو د اکسل پروګرام څخه ورډ د ټیبل له لارې اوکې د دې دنده دا وه یا هم که چېرې زه راشم دې باندې ډبل کلیک وکړم بیرته اکسل پروګرام مینوګانې تبدیل شوې هوم انسرټ پیج لیاوټ فرمولا ډیټا ریویو او په دې کې فرمولا بار هم ښکاري موږ سره په ورډ پروګرام کې ډیټا په نامه کوم ټب نشته دی فرمولا په نامه کوم ټب نشته ځکه دا د اکسل پروګرام شیټ موږ ته اوپن شوی که چېرې په خپله ډاکومنټ کې کلیک وکړم ټبونه بیرته تبدیل شول اوکې دلته نه ډیټا شته او نه هم فرمولا شته دلته نوي ټبونه دي چې هغه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ اړوند دي دې نو چې کوم دی پیک ټیبل د دې پاسته کولی شو کوم ټیبلونه چې د کلنډر یا هم بلټن په دې کې جوړ شوي دي هغه وکاروو مثلا د جنتري پاسکس چې سمپل یې دلته شتون لري هر یو مو سلیکټ وي دا خوښه وي هغه سلیکټ کړئ او هغه دلته انسرټ کړي اوکې اوس غواړم دا کنټرول پلس زیډ هغه ستاسو د اړتیا په مطابق کولی شئ چې هر ډول مو خوښ وي په چټکتیا سره یو ټیبل دلته انسرټ کړئ او یوازې سیټینګ یې تبدیل کړئ نوره تیار جوړ شوی دی ډیزاین شوی دی یوازې سیټینګ یې تبدیل کړئ د خپلې اړتیا په اساس کله مو چې کار پای ته ورسېد کولی شئ هغه بیا سیف هم کړئ دې نو چې کوم دی انسرټ کې ټیبل اړوندې موضوعات پای ته ورسېدل کوم څه چې زه کله یو ټیبل مثلا جوړ کړم په دې سره فعالیږي ټیبل ټولز ټیبل ټولز کې ما سره دوه ټبونه نوي پیدا کیږي چې دا سب ریبنز ورته وایي یعنې فرعي ریبنې کوم چې دلته فعالیږي که چېرې زه مثلا دا کنټرول پلس زیډ تاسو ته غوره معلوم شي کنټرول پلس وای مثلا دومره یو ټیبل زه ولرم اوکې اوکې موږ سره یو ټیبل دلته شتون لري که چیرې زه په خپله ډاکومنټ پیج کې کلیک وکړم نو لیکل ښکته کیږي او ټیبل نه دی فعال غواړم چې په ټیبل کې کلیک وکړم نو په دې کې سب ریبن چې کوم دی هغه فعالیږي کوم چې ټیبل ټولز دی اوکې ټیبل ټول فعال شو لومړی چې کوم دی ډیزاین د وروسته لیاوټ دا ځانګړي موضوعات دي دوه ریبنې پکې شتون لري مختلف ګروپونه ټیبل سټایل اپشن ټیبل سټایل بارډرز همدې ډول کې لیاوټ چپکې ټیبل ډرا رو ان کالم مرج سیل سایز الاینمنټ ډیټا دا ټول هغه موضوعات دي چې په راتلونکي درس کې به بحث پرې وکړو زموږ نه درس همدومره بس